سلامونه ملګرو. ویل کېږي چې په پاکستان کې ټریپل ایکس یا ایکس 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 یا دغه ویب سایټ ډېرې کتئ کېږي. د چیټ جی پی ټي د وینا مطابق په کال 2021 کې کومې ویب سایټ د سر 10 ویب سایټس چې کوم دي هغه زیات ویزټ شوي دي. نو په هغې کې ګوګل په سر دی، یوټیوب په 2 نمبر دی، فیسبوک په 3 نمبر، په 4 نمبر باندې ویکیپیډیا، او په 5 باندې د سیزونو د اغستلو او د خرڅولو چې کوم بازار دی امازون، په 6 نمبر باندې ډېر پخوانی انټرنیټ براوزر دی یاهو، په 9 نمبر باندې سوشل میډیا ایپ یا مایکرو بلاګینګ ایپ دی چې اوس ایلن مسک اغستی دی، ټویټر او لینکډین پروفیشنل خلک ډېر زیات استعمالوي، دغه په 8 نمبر دی، او انسټاګرام چې د عکسونو د شریکولو یو سوشل میډیا سایټ دی نو دغه په 9 نمبر، او په 10 نمبر باندې په پاکستان کې کوم سیس چې د ټولو نه زیات کتل کېږي نو هغه نیټفلکس دی چې هغه سبسکرپشن بیسډ ویډیو سټریمینګ سایټ دی. نو هغه خبرې چې ټریپل ایکس ډېر کتئ کېږي او یا دغسې ویب سایټ ډېرې کتئ کېږي، د دې کوم باقاعده ریکارډ په انټرنیټ باندې نشته. دغه ټاپ 10 د 2021 چې ما ستاسو وړاندې ذکر کړه نو دا د چیټ جی پی ټي چې یو اوپن ای آی پروګرام دی د هغې په مدد باندې دغه کیټګریز یا دغه موسټ وزټډ سایټس ټاپ 10 په پاکستان کې د وخت راکولو د اورېدو بهرحال مننه. کورم ودان.